دا اخیری درس دی زمونږ دی او یو دغه زمونږ پاتې کېږي د دې کورس چې هغه کنټرول پینل دی صحیح ده نه نور زمونږ بیسیک کورس ټول څه کېږي کور کېږي سره ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن ورځ درس ته چې تیر ورځ درس کې موږ ویل چې ایم ایس پینټ دې کې تاسو ته ما د ایم ایس پینټ تعریف څخه تر د اینډ پورې د ایزیک کم بټن چې و تر دې پورې ما کار وکړو کنه چې یاره دې کې زموږ سره کلر او شیپس او ټولز او امیجز او کلیبورډ دا مو ویل کنه چې کلیبورډ څه کار کوي امیج څه کار کوي ټولز څه کار کوي شیپس څه کار کوي او کلرز څه کار کوي بیا ویو ریبن ته لاړو په دې کې زوم دا شو اور هایټ مطلب کم بارونه یا دا ګریډ لاینز سټیټس بار دا تاسو په کار دل شو کېدل او هډ کېدل هم بیا د دې ډیسپلی و یار چې دا موږ ته څه سم خو دی شي او دا غي څخه وروسته فایل مینو ته لاړو او په دې کې مختلف نیو اوپن سیو د شارټ کټس د کمانډز او همدارنګه پراپرټیز سیټس ډیسکټاپ بیک گراوند چې اوس کار نه کوي ځکه چې موږ سره د کم ایمیج نشته تصویر نشته په سکرین باندې راوستلو او اباوت پین د پین باره کې معلومات د ایزیک سره دا پروګرام به زموږ کېږي کلوز کېږي وغیرہ باندې بس صحیح ده دین مخکې به موږ یو پروګرام ویل چې هغه څو نوٹ پیډ صحیح ده دا مو ویلي نوٹ پیډ کې تاسو ته ویل چې دا یو ساده پروګرام دی کوم چې د ساده لیکن د لپاره استعمالېږي پکچر پکې نه راځي صحیح ده لینک پکې نه جوړېږي د نورو پروګرامونو سره لینک پکې نه جوړېږي آفرین دا نه لري صحیح ده او د ټیکست لپاره کوم کلر ډیزاین چې د کلر ملر نشي ورکولای دا شان بګین ګیلری د دې لپاره کوم بیس ګیلری ته نشي جوړولای چې هغه راوړي ترتیبي کې منظمه کې دي جوړه کې اپ پښتو بګین نشي سیو کولای پښتو خط دی کې ولګي او به سیو کې کار باندې کوي سره ها خطکش کوم چې پوینټس دی هغه نه لري صحیح ده کنه پکسل یا پوینټ شي دا غنه لري بل انکریز or decrease د خط سایز چې کوم سایز د یو خط سایز هم چې هر زما سره د دولس د بل لیند 15 لسی د سی بګینه کیږي کله یو سایز زیاته ټولو به دی کله یو سایز کمه ټولو به کمیږي سره دا خبرې وي صحیح ده پکچر ناراضي لینک ناراضي ډیزاین کلر ګیلری پښتو دا خبرې دا بګینه کیږي خو بلکې بیسټ والی دی نوټس ځکه د دې بیس دا دی صحیح ده چې د دې کوډینګ چې کوم یو دی کوډینګ سیستم چې کوم یو دی دا د ټول لانګویج سپورټ ورکوي کوډینګ سیستم is used to provide for all language ټول لانګویج کوډینګ سیستم چې کوم کیږي کوم کوډز دي دغه دي سره د نوٹ پیډ کې تاسو کور کولای شئ جوړولای شئ مینیج کولای شئ نور لانګویج کې ترې هم استفاده کولای شي بل د کمپایلر چې دی کمپایلر سپورټس ورکوي د څه لپاره د ټول آل کوډینګ سیستم ته کوم لانګویج کوډینګ چې ته وکړې هغه راوړل دلته ایډیټ کې بیرته دا کې سره او بیا هغه لانګویج ته ویس عمل ته د کار کوي خو نو کمپایلر به داسې نه ورکوي کمپایلر د دې سره ډېر ایډوانس دی سره دغه نوٹ پیډ کې دا خبرې به مونږ کړې وي اوس راځو زموږ سره لاست لکه د ویب سایټ بیسیک نه دی بیس چې کوم یو دی ویب سایټ جوړول لپاره هغه لپاره یو خاص کورس دی دغه دي سره چې هغه به وروسته کلاسونو کې راځي تاسو یو هغه د سپورټ ورکوي سره صحیح ده کنه دلته یو صحیح فرنٹ انډ چې اخلي بل صحیح سره صحیح ده HTML CSS JavaScript C++ دغه کوډ بیسیک چې کوم یو دی کولای شي تاسو کوډ دی کوو نو الته ویسه کم آی ډی کی څه کوي رن کوي کار وکړي دته خو اوس راځو نوې درس ته او نوې درس چې کوم دی زمونږ څه دی ورپیډ دی ورپیډ زمونږ څه دی تعریف کې موږ یو داسې دی ایڈوانس دی اټس ایڈوانس فرام نوټپیډ تاسو خپل چپټر کې ګورئ د ملګری ورپیډ دا څه دی زمونږ سره ایڈوانس دی چا څخه نوټپیډ څخه د چا دی ایڈوانس مخکخ دی صحیح ده کنه بهتر دی د لیکنې د لپاره د چانه د نوٹ پیډ نه پدې کې تاسو کولای شئ چې هغه کارونه هغه خامې چې نوٹ پیډ لري هغه خامې څه لري ورپیډ نه لري
پکچر پکې راوستای شي صحیح ده ډیزاین جوړولای شي بل څه کولای شي پښتو پکې سیو کولای شي پښتو پکې سیو کولای شي صحیح ده یس ګیلری هغه څه دي کیدای لینک پکې جوړولای شي بل چې کوم یو ده آفرین دغه د دې سره بل هر کمانډ تاسو ګورئ دا آیکنز پکې ده each command have its own icons هر کمانډ خپل آیکنز لري دا کارونه چا کیدو دا نوٹ پیډ کې نو دا چا کې دا ور پیډ کې لومړی ایڈوانس پروګرام دی دوهم picture you can bring a picture from any source design picture د لپاره یو بیسیک دغه سیز دغه کلر هغه ته تاسو ورکول شي پښتو صحیح ده لیکل شي دا کول شي لینک پکې جوړول شي صحیح ده each command have its own icon هر کمانډ خپل آیکن کمانډ نه پیژني او ګن دا آیکن دا شکل نه ده او دا څه نو دا کارونه چې نه شو کولای دا نوٹ پیډ کې نه ور پیډ ته اویلیبل کوي سره پوه شئ دې د ورته مشکل خو نشته نو د ور پیډ پروګرام د خلاصول طریقه همدا ده څنګه چې دا سورن دراشه ودل ولګي ورډ پیډ نو تاسو ور پیډ پروګرام خلاصي کران کې ولګي سی ام ډي اول د ولګي ورډ پیډ ناراضي سٹارټ وته ولګي سٹارټ ورډ پیډ بیا بخلاصي صحیح ده او نو کدل یس هر ځای ته کولای شي سرچ د لاړشل د وته ولګه ورډ پیډ راګنه رائټ کلیک او په دای څه کا د سیم خلاصې ده شو کال تراول پین ټو تاس بارے کا دراشه چې ورډ پیډ او په د رائټ کلیک او دیګه وته پین ټو سٹارټ نو سٹارټ بلال شي اوس دا د ګور ور پیډ دلته کلیک کړئ تراول یس ایډرس بار نوم کولای شي دا د خلاصول طریقې دي دلته راشه ټول بار دین ایډرس بار دی ګولې کې څه ورډ پیډ آی تھنک ما غلط ولیکم کولای شي هر طریقې څخه کولای شي دې سره خلاصول شي صحیح ده سرچ د لاریم کولای شي ساده خبر د زو دیم چې یاره هلو ورډ دا مې ولیکم صحیح ده تاسو وګورئ که زه راشم دلته موږ سره کټ کاپی پیسټ دا تاسو ویلو دا غزم دلته سوچ راته کټ کا ګوره که انتخاب زه نه کم کټ کاپی پیسټ کار نه کوي نه کوي که زه کله انتخاب کم ما ته غفال شي کټ کې که کاپی کې زم چې یاره د دې یو کافي اخلم بس کاپی می کلیک کم ځای کې کاپی اخلي دلته کې پیسټ بیا دې پکار دی بیا پیسټ کا بیا دې پکار دی بیا پیسټ کا بیا دې پکار دی بیا پیسټ صحیح ده کنه زم چې دا د ټول دلته څه کا کټه کړي ځنه نو کټ شارټکټ د څه کنټرول ایکس دلته نه کټ می کو کم ځای کې پکار دی زم د دې پاسه پکار دلته پیسټ شارټکټ څو کنټرول وی بیا کنټرول وی څونه چې د پکار مغه نه کنټرول وی صحیح شو په دې پوه شوي بیا راځو د خط سټایل ته دا زموږ سره د خط سټایلونه دي مختلف سټایل دي ګورئ زه وایم چې د دې سټایل زموږ سره صحیح ده دا د خط فیس دی اصل کې د خط مخ څنګه ښکاره شي د خط فیس څنګه ښکاره شي هغه پیزونه دي که زه راشم وایم چې دغه فیس کوم ځای انتخاب کړی هغه ځای یس زه وایم چې د پیز دی داسې شي ګوره دا فیز او دا چینج دي زه راځم دلته د دې فیز دی زه وایم څنګه شي را سره داسې شي نو ګورئ نو ستا ډیپند آن یو یو لاین ته یو سټایل بل ته بل زه راشم دا انتخاب کم د سیز کم ومم د سیز سوی زما سره دغه شانتي یو لاین کې دي نو ګور دا یو سیز لري د سیز شپږیز دی د دم شپږیز دی د دم شپږیز دی د سیز سو دی ګور اتلس د چې نه چې تم وی ډایرکټ د شپږیز دی ګور د سیز کې ګور سیز کې تا د خې سو دی اتلس زم چې را دغه هلو نه ده دغه هلو دا یې بولډ ډبل دی ګور لک ډبل ګور دا بولډ دا خو ډبل دی خو بولډ نه دی الته ګور بولډ نه دی انتخاب دا بولډ نه بولډ نه دی انتخاب کدا ګوره بولډ الته انتخاب شو یعنی بولډ انتخاب شو ښکارې دي لکه بولډ
زم چې دا دې راته شکست دی دا لاین دی نه دا دې شکست دی مات دي څه مات شکل کې راغی ګوره مات ها شکست دا اوس ایټالیک دی نه دی دا ایټالیک دی نه دی دا ګوره ایټالیک دی شکست دا څه دی ایټالیک زم چې د دې لین څه د دې لاندې دی یو لینی نو زه ودم چې انډرلاین ګوره د لاین لین شته د دې لین لاندې څه دی یو لین دی صحیح ده نو دا څه دی انډرلاین اوس د دې لاندې لین شته نشته ته بل د نه ګورې لین د ګوره ال د انډرلاین نه دی انتخاب دلته ګوره انډرلاین انتخاب دی دلته انډرلاین شته نشته دلته مرکول شي زم چې دا کار زه د کیبورډ نه کوم څه نه کوم کیبورډ نه نو دا بولډ شارټکټ دی کنټرول بی د ایټالیک شارټکټ دی څه کنټرول آی د انډرلاین شارټکټ دی کنټرول یو په دې وپوهیږئ بیرته مغه دی بولډ کنټرول بی italic control I underline control U نو bold italic او underline په دې باندې تاسو اوسېږئ په اوسېږئ صحیح شو بیا د زمون سره دلته ګوره straight through ته د پاسه د خط لاین د خط د پاسه یو لین اچل دي زم چې دا ټول زده کوي دا زم زده کوي دا به نه راځي ګوره کراس مې کو دا یو لین یو اچو پوه نه شوي ها د جنت ځینې تاسو یو چې دا ډیزاین دی خو دا ډیزاین نه ده دا مطلب ما کراس کوي زم چې دا یا اندازه ټول په امتحان کې راځي دغه سوال کې نه راځي نو کراس کا یا ته یو مارکیټ کې کار کوي ته چې دا ټول مال لاغله د موږ سره صرف او صرف دغه جنسونه نه دی راغلي سو ته وداسې یو کراس لینا چې صحیح ده x مربع او x ضریب ډیره ساده خبره ده که تاسو دراشي د دې زیات کړئ زه ودم چې x مربع x مې ولیکو 2 مې ولیکو دا خو x2 ده کنه نو x مربع صرف دا 2 انتخاب کوي څه کوي 2 انتخاب کوي سوپر سکرپټ ګوره x مربع شو صحیح ده پوه نه شوي که زه ولیکم H2O 2 اتوم هایدروجن یو اتوم څه اکسیجن ګوره دا چې کله یو ځای شي وبه جوړی کنه نو زه ودم سوپر سبسکرپټ شه ته څه شي سکرپټ ضریب ته وېسه نو بعضی ریاضي کې کوم فارمولې چې دغه دغه سره دا استعمالي خدا مطلب کمانډ دا نور خواږي ډیر زیات دغه راځي زمون سره نو بیا الته کې زمون سره نور شته هغه څخه کار اخلو په دې انسرت ابجیکټ کې شته انسرت دلته چیرته مخ کې راځي به زه ته ویم صحیح ده چیرته راغله په دې پوه شئ د دوه باندې دغه د ورپېټ کې کنه ما ولیکل welcome to computer class که زه د چې ولیکمې تاسو نظر د انګلیسي کې یو نظر تاسو دا جمله ما ولیکل کنه welcome to computer class د چې ولیکم صحیح ده که زه د چې ولیکم welcome computer class کم یو صحیح ده څنګه ډبل بګینشته ګوره ویلکم ټو کمپیوټر کلاس ګرامر د لحاظه سپیل کې غلطی سپیل مطلب نه دی کدا جمله زم چې دسی ولیکل شي ویلکم ټو کمپیوټر کلاس کنه او کدا سی ولیکل شي چې ویلکم کمپیوټر کلاس کوم یو راځي دا ها او دا دوه ډېر غټ فرق لري تو چې دی تو دلته څه معنا ورکوي ډیټرماینر ده ها ډیټرماینر پیژنې انګلیسي کې ډیټرماینر نه ویلي ها بس دغه دواړه صحیح دي دواړه جملې صحیح دي ها هر یو چې دي نو پرابلم بس دا ما ولیکو انګلیسي ته بنځو
بیا دې سینې چې ما نه تاسو نه وکړم زم دوه نه پیغام دی ها راځو دلته دغه زه هم چې دې لین ته یو کلر ورکوم ګوره دغه لین کلر داسې کلر مې ورکو داسې خیال شته لاین کلر دی ډېر اسانه انتخاب ته بس رنگ ورکړه دی اوس خاص خبره نشته دې لین ته داسې کلر او خو اوس ګوره کدی لین کې ته انټر اخلي کدا خط لکه دا کلاس اوس انتخابو کړه پکې چې دا خط رنگ شي او د اعلان دی بیک ګراوند رنگ شي ها ویم صحیح ده ګوره اوس چې دلته زه خط لیکم ګوره کنه دلته کلاس سره نو ګوره ما د هغه رنگ خپل راځي یعنی چې څونه لین نه دی هغه سره خپل رنگ راځي خو دلته کلر نشته کنه دلته کلر شته نشته او دلته که زه هم لیکل کوم نو د ما سره هغه رنگ به خپل راځي داسې ښکاري ده هماغه شانتي رنگ به څه کېږي خپل به راځي خو که چېرته زه داسې وکړم چې دې ته زما هېڅ رنګ نه دی پکار دلته رنګ نه دی د کلاس ته بیخي نه دی پکار نو کلر که دی نو کلر ته چې یوازې کلاس ته رنګ پکار دی نو بس یوازې کلاس ته ورکړه داسې ته وایې چې یاره د لین کلر زما نه دی پکار نه دی پکار ته وایې چې یاره یوازې کلاس ته خط ته رنګ پکار دی بس خط ته رنګ ورکړه صحیح شو که نه ټیکس کلر دغه ای نه دی ای د ټیکس کلر دی ښه د حروفو کلر دی ویلکم ګوره د حروفو رنګ دی دا صحیح ده او دا رنګ چې کوم یو دی دا دلته دا د لین کلر نو یو د لین کلر دی بل د څه دی حروفو کلر دی دا څه کوي ګوره دا خط انتخاب کا انتخاب دی کو دا ډیکریز کوي دې ته څه وایي ډیکریز دې ته څه وایي انکریز سیز زیاتول او کمول یعنی تاسو صحیح ده که تاسو پاسه ورغی ګوره دا دلته خیده دی ګرو فند ګرو څه ته وایي زیاتول ته اضافه کول ګرو یعنی دا ګروت دی اصل کې ګروت په لاتیني ژبه کې څه ته وایي ضربول ته صحیح ده که نه ضرب اضافه کول دي دلته کې او دا څه دی زموږ سره شرینک فند کمی سیز یې کمی شرینکۍ صحیح ده نو انکریز او څه ډیکریز په دې پوه شوې دې ځای پورې مشکل نشته زه به راغلم دې ځای نه ما سیز زیات کړو صحیح ده سیز مې زیات کړو صحیح ده دا یو وړه غوندې جمله مې ولیکله زه هم چې یاره دغه جمله څه وکړم مخکې لږ ویسه ده مخکې وړي که نه دا یې واپس راوړي ډېر ساده دی مخکې ویسه واپس راوړه زه هم چې یاره دلته کې نه دی دلته کې نمبر یې ورکوه ګوره یو بل دویم یو څه مې ولیکل بل ګوره او ترسډے خپل نمبر راځي ګوره صحیح ده فرایډے اوس دم چې دلته زما نمبر نه دی پکار به یو انټر دی وګوره نمبر راغی بل انټر و نمبر بن راځي بس نمبر ختم شو ډبل انټر سره نمبر بخپل ختمي صحیح ده خو به سر نه اوس ته کوم کنه صحیح ده فرست سیکنډ تھرد دې ته زما بل سم نمبر ورکول پکار دی دې ته نو دلته ګوره ته اوس نور نمبر ورکړي دویم نمبر داسې ښکاري ده ګوره آل د لاین نمبر چینج دلته نمبر چینج دی دویم انټر سره د نمبر د دغه نه څه کوو څنګه وضو بیا به نمبر نه صحیح ده که ما ورکړه که نه یاره دا خو ډیپینډ پتا ده که نه ما یې داسې ای بي سي زه اخلم صحیح ده دلته زه وایم چې یاره داسې دغه واړه ای بي سي دې ځای نمبر اوس چې دلته زه نمبر چینج کوم ګوره ټول ته به چینج کړي دا غټ ای بي سي باندې خیم دا په وړو ته یو څو پیراګراف دی یو کې لاتین استعمال بل ځای کې ای بي سي استعمال بل ځای کې یو دوه درې استعمال سو یو ګنه چینج اټ اسانۍ سره چینج کولای شي دا کوم صحیح شو په دې پوه شوي
بل د لینونو ترمنځ فاصله لاین سپیسینګ دا ګورئ دغه لینونو کې څه ورکولی شي فاصله ورکولی شي 1.5 ګوره لږ سپیس شو 2 ګوره 2 په اندازه فاصله 0.5 څونه سپیس دی ګوره صحیح ده صحیح شو په دې پوه شوئ لاین په منځ کې فاصله ورکول څونه فاصله چې تاسو غواړئ هغه دلته نه کولی شئ ورکولی شئ دا تاسو ته څه ښیي د لیفټ نه زم چې یاره د لیفټ سیټ نه څه وکړه 6 په اندازه دا مخکې وسه ګوره مخکې لاړو یعنی ګوره د 2 انچ نه کم او د 6 نه زیات نو ګوره 6 دا ځای راته صحیح ده که نه داسې د رایډ نه راکم که ته کولی شي هلته نه هم کم کې دلته نه هم کم کې ګورئ دا کارټون به لاندې لاړ شي راغی که نه زم چې نه کنټرول ا او دلته کې چې کوم ټیکسټ دی داسې دا ګوره دا مخکې ویسه راځي که نه پوه نه شوئ خط کش سیز کمول او زیاتول سره پکچر په ترو تاسو څه کولی شئ یو تصویر راوستی شي ساده ډیسکټاپ ته لاړ شه دا لوګو ده دا راغی که نه نو ګوره یو تصویر راغی موږ نوټ پیډ کې ویلي څه نه راځي دلته راځي که نه صحیح ده پوه نه شوې پکچر په ترو څه کولی شي یو پکچر یس چینج د پکچر کېدای شي چینج د کیږي که نه حرکت کوي ښه حرکت کوي هر خوا ته چې ته وړې حرکت کېدای شي کیږي یاره ها چینج د پکچر دا تصویر په بل تصویر بدلوي صحیح ده دلته کې تاسو را فرض که بل تصویر راندي دې تصویر باندې راته بدل وګوره بدل شو هغه یو تصویر دا بل دی که نه صحیح ده چینج تصویر ریسایز د تصویر سیز زیاتول کمول دي نه ګورته کولی شي چې وایډ هم زیات کړي او ورسره څه یې کړي هایډ هم زیات کړي وګوره لږ لوی شو ریسایز دی که نه زه ودیم چې ګوره دا ریسپیکټ ریشو ختم کړي چې وایډ یې دونه او هایډ یې هم زیات کړي اوکې که زیاتېږي سره ایم اسپینډ ډراوینګ ایم اسپینډ ډایرکټ د نوټ بل پروګرام سره لینک درکوي ارتباط نوټ پیډ کې تاسو ته ما ویلي نه کېده ګوره دا یې کوي رالم کار کوم چېرته په ایم اس پینډ کې کار کوم مثال په تور دغه یو دایره مې راوست کلر مې متور صحیح ده دا کلر اوس دا کلوز کا ډایرکټ راغی چیرته ورپیډ ته صحیح ده په دې ډبل کلیک کوه راځي به ایم اس پینډ ته او تغییر به ایم اس پینډ کې راځي او یو کلیک سره څه کی ډبل کلیک سره راځي دلته اوس د کلر یې بدلم نو کلر به د په ورپیډ کې نه بدلي کلر بدلته بدلېږي کلوز کړئ بیرته راځي څه ته پوه شوئ ډیټ اینډ ټایم وخت او تاریخ درکوي موجوده چې کوم ستاسو سیستم کې تاریخ دی ډایرکټ اپډیټ تاریخ درکوي صحیح ده فایند خو تاسو ویلو یو حروف پیدا کول ویلو مو که نه ریپلیس یو حروف په بل بدلول سلیکټ آل ټول انتخابول انسر ابجیکټ دا موږ دغه کې ویو مسورډ کې ویو دا تصویر چې مخکې وروسته نه وړه کېږي اصل کې زموږ سره د پکچر جوړول د پردا پروګرام دی نه او نه زموږ سره دې کې څوک لیکنه کوي نوټ پیډ ورپیډ ایم اس پینډ موږ دې دپاره ویو چې زموږ ته څه شی شي ایم اس ورډ پروګرام ډېر اسانه شي دا پروګرام نه دی دا موږ دې دپاره ویو اصل کې دا څوک ویم نه استادان نه دي زیاتره استادان دا نه وایي ښه بس پرېږدي زه ډایرکټ ځي کنټرول پینل ته ټول کنټرول پینل وایي او راځي وایي موږ دې دپاره ویو چې زموږ سره دا څه شي خلاص شي دلته ګوره پکچر راوړه او په هغه پکچر باندې هر څه کولی شي دلته کې راشه ته پکچر دې راوړو صحیح ده اوس ګوره دلته حرکت نه کوي پکچر حرکت کوي نه کوي ګوره دلته پکچر ته حرکت ورکړه نه کوي که نه نو ته راشه دلته رف ټیکس او څه ورکړه ټایټ یې واخله دغه نو ګوره پکچر چېرته ته وړې داسې صحیح ده د لیکن دپاره زموږ سره دا دی موږ هغه دې دپاره ویو چې موږ ته دا پروګرام څه شي اسانه شي د بیس راته اسانه شي صحیح شو پوه نه شوئ لکه خو زیاتره استادان دا بیا نه وایي تاسو ته موږ دې دپاره ویو چې یاره موږ ته ایم اس ورډ پروګرام څه شي اسان شي سهولت راشي صحیح ده دا ټول په ورډ کې شته خو که یو ځل هلته که یو ځل وویل شي شاید یاد شي یاد نه شي که دلته هم ویل شي هلته هم ویل شي نو شاید اسانۍ سره یاد شي
نه کوي کنه مونږ کو دې لپاره وایو چې یاره مونږ دلته شي سہولت راشي سره دا مایکروسافټ کمپنی هم دې لپاره چې لیکنه دا وایي وخت درې کله ولې چل پکې مس پینټ ولې چل ولې نوٹ پیډ اچو ولې پکې ور پیډ اچو دا ولې چې هغه د 1998 نم د 2014 کې اوس هم شته د وجې چې یاره تاسو ته مخکې کوم پروګرامز دی ورډ دی ایکسل دی هغه بیس تاسو ته شي اسانه شي دا ولل د نه ځکه چې دا بیسیک صحیح ده نه کې کنه بنیاد صحیح نه نورسته بیان کیږي کنه بنیاد ډیر مهم دی سټرکچر ډیر مهم دی صحیح ده او دلته ګورئ تاسو زوم دی زوم باندې خالډي پويږي صفحه دی اول زوم اوټ صفحه کوچنی کول څنګه ود شوي خوب درغه ها زوم اوټ کوچنی کول نارمل صفحه څه ده سل ده رولر خطکش وخی کو سټیټس بار هغه نو ورور صفحه مخه تا ورور ټو وینډو ورور ټو رولر د خطکش موافق کته او دا میجرمنت یونټ دی دا خطکش را د پنځو خو دا خطکش سانتی متر تاسو انچ ټی پی کنه د زندې د پر صفحه پنځو سانتی متر ملي متر یو نجار یو قسم اندازهګری کوي انجینر بل قسم کوي خو د جنس اندازهګری ریزلټ بسیم صحیح ده کنه دا مغله او دلته اخر ته تاسو راشي فایل ری بندا نیو ده اوپن ده سیف ده سیوز ده پرنٹ ده پیج سیټ اپ ده ټول تاسو ویل شوی کنه نو سری په سری د کار چیرته زمون سره په هوم ری بن کیو هوم کې کټ کاپی پیسټ او ډیلیټ او دا خبرې وسره صحیح ده دا می تاسو ټول وکړه سره په دې څه مشکل نشته